د ټکنالوژي چټکې ودې په تیره بیا د ماشومانو لخوا په زیرک ټلیفونونو کې د بیلابیلو اپلیکیشنونو کارول د کورنیو اندېښنې رامنځته کړي دي. د ځینو والدینو په باور د ماشومانو لخوا د سمارټ فون زیات استعمال ماشومان له خپل فرهنګ منحرف کوي او همدارنګه د دوی په تعلیم منفي اغیزه کوي. د والدینو مسؤلیت دا ده چې خپل بچیان چې دي هغه د قرآن تعلیم سره دوی د هغې ته تشویق کړي او قرآن تعلیم چې دوی ته ور کړي تر څو چې دوی د دغه مضر شی چې دا موبایل د دې نه دوی توجه کاټ شي او توجه قرآن تعلیم ته رابطه شي. د کارپوهانو په وینا هغه اپلیکیشنونه چې د ماشومانو لپاره جوړ شوي د باور وړ نه دي او ماشومان له بیلابیلو رواني او ذهني ستونزو سره مخ کوي. عموما کې دغه ټول ټلیفونونه چې دي که هغه سمارټ وي، آیفون وي، آیپاډ وي، بعضې نور موبایلونه وي، د هغو استعمال ماشومانو دپاره بعضې ډېرې ناوړه ستونزې یا مشکلات منځته راوړي چې د هغې جملې نه یو خو د ماشومانو وخت ضایع کېږي. هغه دوی کوم وخت چې لري وخت د دوی سره زر د اطلاع ده، هماغه وخت دوی باید په کورنۍ وظیفه، په درسونو، په فعالیتونو، په سپورت او د مور او پلار والدینو په احترام، د استادانو په احترام باندې تیر کړي. بلخوا ځینې کارپوهان وایي که مور او پلار د ماشومانو لپاره منظم پلان جوړ کړي او سمه څارنه یې وکړي نو هیڅکله به ماشومان په زیرک موبایل اخته نشي. د دوی په وینا والدین باید د خپلو اولادونو لپاره علمي او ورزشي برنامې جوړې کړي تر څو د یادې ستونزې مخنیوی وشي. لومړی خو باید موږ دې خبرو ته ډېره زیاته یا ډېر زیات باید متوجه اوسېږو چې زموږ هره کړنه، هر یو پیل د ماشوم په شخصیت باندې ډېره ژوره اغېزه کوي. نو دا چې موږ ته پته ده چې د دې هغه زیانونه ماشوم ته هغه تکلیف او زیان زیات دی، باید د ماشوم په مخ کې دغه شانتې دغه استعمال نشي. او که چېرته استعمال وي نو باید په داسې کې چې ته خپله استفاده وکړې او بیا په داسې کې کېده چې ماشوم هغې ته لاسرسی ونه لري، ځکه که ماشوم دې سره روږدي شي نو ستونزه مشکل سره دا کېږي. همدغه شانتې باید ماشومانو ته موږ داسې تفریحي برنامې برابرې کړو تر څو دوی د هغوی سره تعلیمي تفریحي برنامې باید څه شي ورته برابر شي تر څو دوی د هغه سره مشغوله اوسېږي او د خپلو ماشومانو سره د ښه فهم و تفهیم له لارې د ځینې شیانو د ضررونو هغه باید ورته موږ ووایو چې دا شیان چې دي دا تاته ضرر رسوي یا تاته مشکلات دررسوي. په افغانستان کې د تعلیمي کچې ټیټوالی د ټکنالوژي په اړه کم پوهاوی او د ماشومانو لخوا په غیر منظمه توګه د موبایل ډېر استعمال هغه څه دي چې والدین او کارپوهان یې په اړه اندېښمن دي. د معلومات له مخې په افغانستان کې څه د پاسه 200,000 ماشومان له زیرک ټلیفونو استفاده کوي. مدرقیب احساس، شیخ زاید، رادیو تلویزیون، خوست.